د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست نوي رئیس مولوي ذبیح الله نوراني د رسنیو له مسؤلینو او خبریالانو سره د اړیکو پیاوړتیا ستونزو ته د رسیدنې په موخه ناسته وکړه چې رسنیو مسؤلینو او خبریالانو خپلې غوښتنې او ستونزې د نوي رئیس سره شریکې کړي. خبریالانو له نوي ټاکل شوي رئیس وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي برخه کې د ورسره همکاري وکړي او د خبریالانو پر وړاندې چې کومې وړې ستونزې شته باید حل او له منځه لاړې شي. د ننګرهار اطلاعات او کلتور نوي رئیس مولوي ذبیح الله نوراني خبریالانو سره د خبرو پر مهال ژورنالیزم مقدس مسلک وباله او وایي له حقایقو د خلکو خبرول د رسنیو او خبریالانو مسؤلیت دی. قدرمنو د رسنیو مسؤلیت خدا دی چې د ولس او د خلکو نظام ترمنځ واټن ختم سي. نو رسنۍ د دې لپاره ایجاد شوي دي. خدای پاک دی وکړي چې د رسنیو هغه اهداف چې دوی د هغه عمل رامنځته شوي دي هغه اهداف تحقق ومومي. قدرمنو زموږ کوشش دا دی چې د رسنیو لپاره سهولتونه ایجاد شي. په هره برخه کې چې نیمګړتیاوې وي ستونزې وي کوشش به کوو چې هغه حل شي. نوراني وایي هڅه به یې دا وي چې د رسنیو لپاره سهولتونه پیدا کړي او کومه برخه کې چې نیمګړتیاوې ستونزې موجودې وي هغه به حل کوي. هغه دغه راز له خبریالانو وغوښتل چې د اسلامي امارت د اصولو په رڼا کې خپل کارونه ترسره کړي نو له هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږي. نو اول کوشش به مو دا وي چې د اسلامي نظام او اسلامي امارت چې کوم اصول دي د رسنیو په برخه کې هغه خو دا د ټولو ملګرو ته معلوم دي. که کوم ملګري وایي چې موږ ته تر اوسه پورې د رسنیو په برخه کې کوم قانون او اصول نه دي مقرر شوي هغه دغه دی چې په چا باندې د اعتراض نه وي نقد د چا شخصیت نه نقض کېږي. داسې څه چې واقعیت ونه لري هغه دې نه نشریږي او د هیواد ملي منافع دې په پام کې ونیول شي ارزښتونه دې په پام کې ونیول شي ارزښتونو ته دې کار وشي حقایق دې نشر شي ولس ته دې ښه ذهنیت ورکول شي ولس دې تشویش د دوی دې راپاسي. نوموړي رسنوالو ته وویل خپل وسایل د نظام او ولس د خدمت لپاره وکاروئ او کوم چوپړونه چې رسنۍ کوي دا هم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره دي. هغه همدارنګه وویل رسنۍ او خبریالان باید خپل اهمیت وساتي او له داسې مواردو ډډه وشي چې د رسنیو او خبریالانو اهمیت کم کړي. باید داسې څه ترسره شي چې پر رسنیو او خبریالانو باور لا هم زیات شي.